کاریزان بهترین ځکه د زعفرانو د خرما لپاره نه دي خولې کوي بعد الصراحه په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې بیا هم یوه داسې پېښه چې هغه د نوي کال د بزګر د ورځې د لمانځنو غونډو کې وسوله چې هلته خلک راځي د محل خلک راځي او هغه د دې مراسمو څخه لیدنه کوي او په دې مراسمو کې هغه وخت دوې چاودنې وسولې کله چې د هلمند والي له دې ځای څخه د تېرېدو په حال کې و او په چاودنه کې چې لومړۍ چاودنه وسوله هم ټپیانو شهیدان یې درلودل دوه چاودنې هم چنان خو فعلا د چاودنې د نوعیت لپاره څېړنې روانې دي 11 نفره ټپیان سوي دي او 4 نفره هم شهادت رسېدلي دي خواشینۍ سره یادونه کوو چې رئیس صاحب د اقتصاد هم په شهیدانو کې شامل دی او ترڅنګ یې 3 نفره نور هم شامل دي او د دې ترڅنګ هغه کسان چې په سیمه کې موجود وو هغوی هم ټپیان سوي دي د ملکي کسان دي ډېری کسان